السلام علیکم ګرانو کتونکو امیدوارم چې ټول به روغ جوړ یاستئ ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو ډېر مهم خبر درکړم چې د افغانستان یو ځوان چې کوم د افغانستان پرېښودلی ده او د کاناډا په طرف باندې روان سوی ده د ولې افغانستان پرېښودلی ده دغه خبر به زه تاسو سره شریکوم او بل به زه تاسو ته د عظمت الله عمرزي او رحمان الله ګوربز په هکله باندې یو خبر درکړم چې عظمت الله عمرزي په بنګلادیش پریمیر لیګ کې یو ځل بیا په زړه پورې بولینګ ترسره کړی ده او ګوربز هم بیا ښه بیټینګ ترسره کړی ده نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه سئ خو که تاسو کولی سئ دغه ویډیو در سره شریکه کړئ چې افغانستان کرکټ بورډ دغسې ځوانانو باندې خاص پاملرنه ولري ځکه دوی چې کوم د هر شی کرکټ لپاره پرېښودلی دي دوی خو بل کار نه کوي دوی وایي چې همدا کرکټ نه به موږ پیسې ترلاسه کړو نو کم از کم افغانستان کرکټ بورډ خو باید دغوی ته کانټریکټ ورکړي چې څه ناڅه پیسې خو دوی ونه ترلاسه کړي سکواډ کې خو تاسو ښه خبر یاستئ چې افسر ځاځي غوندې لوبغاړی اخیستل کیږي او دغه ځوان بیا نه اخیستل کیږي دغه نوم منیر کاکړ ده او ډېر ښه بیټسمین هم ده د کندهار د په داخلي ټورنمنټونو کې ډېر زیات رنزونه هم کړي دي خاص کر په ټیسټ لوبو کې ډېر ښه رنزونه کړي دي یو وخت کې د افغانستان سکواډ کې هم سلیکټ شوی و دا مسلسل په داخل کې ډېر زیات لوبېدلی ده خو دومره چانسونه چې ده ته باید ورکړل سوي ول هغسې چانسونه ده ته په ملي ټیم کې نه دي ورکړل سوي همدغسې دی هم پوه سو چې ولا راځه افغانستان کې نور ماته چانس نه راکول کېږي دی نه ښه ده چې ولې کاناډا ته نه ځې هلته خپل ژوند ولې نه ښه کوې کوم په وجه باندې ده دا فیصله کړې ده چې زه به افغانستان همیشه لپاره پرېږدم او کاناډا ته به ځم هلته به دی کاناډا مثل کې ټیم لري هلته هم کرکټونه ډېر دي که نه نو ده دا ښه وګڼله چې په افغانستان کې د ما لپاره یعنې کرکټ مې نور نه ده پاتې او ماته صحیح موقع هم نه راکول کېږي نو دا فیصله یې کړې چې کاناډا ته به دی ځي یا به تللی او یا به که خیر یو څو ورځو کې روان سي اولته به نور بقیه ژوند چې دی د ده پاتې ده دی به هملته بقیه ژوند تېروي نو صحیح د افغانستان کې که تاسو وګورئ هر یو لوبغاړي ته ګوره موقع هم نه برابرېږي که نه دا صحیح د زیاتره لوبغاړي پخوا هم داسې تللي دي زړه مات سوي دي پوه سوي دي چې موږ ته ولا چانس نه راکول کېږي افغانستان یې همیشه لپاره پرېښودلی ده چې دغه یو بل مثال دی تاسو مخامخ منیر کاکړ که تاسو یې پېژنئ ده به افغانستان پرېښودلی ده بل راځم دغه بنګلادیش پریمیر لیګ کې یوه ډېره مهمه لوبه نن ترسره سوله چې دغه لوبه خو د عظمت الله عمرزي او رحمان الله ګوربز دوی ټیم بایللې ده خو د افغانستان لوبغاړي عظمت الله عمرزي یو ځل بیا په زړه پورې بولینګ ترسره کړې ده څلور اوړو کې 40 رنزه ورکړي دي یو ځل بیا 2 مهم لوبغاړي د خپل ټیم لپاره ورکړي دي دغه لوبه کې هغه بل ټیم 188 رنزه ټارګټ ورکړی و محمد رضوان او خوشدل شاه ټیم چې کوم د 188 رنزه ټارګټ یې د عظمت الله عمرزي رحمان الله ګوربز نن خو نوین الحکم لوبېدلی و دغوی ټیم ته ورکړی و نوین الحکم دومره خاص بولینګ نه ده ترسره کړی نوین الحق په 4 اوړو کې 49 رنزه ورکړي دي چې ډېر سخت ټکول سوی ده په اولنۍ لوبه کې خو عظمت الله عمرزي بیا ښه بولینګ ترسره کړی ده بل طرف ته هغوی هم ټارګټ نه ده پوره کړی او پورې دغه رنزونه رسولي ټول لوبغاړي ورته سوي دي خو رحمان الله ګوربز ټول نه زیات رنزونه ورته کړي دي 22 بالو باندې 29 رنزه کړي دي 2 شپږیزې او 1 څلوریزې یې وهلې ول نو ګوربز ښه و د اولنۍ تېره لوبه کې هم اولنۍ لوبه کې 40 کړي ول او دغه لوبه کې هم 29 رنزه وکړل خو دغه نور بیټسمینانو خپل وکټې ډېر زر زر له لاسه ورکړلې دغه لوبې بایللو سره اصل کې زه تاسو ته به وایم چې اوس د عظمت الله عمرزي دوی ټیم خو مخکې وتلی ده خو 2 چانسونه دوی ته نه دي برابر سوي که دا لوبه دوی ګټلې وله بیا دوی مخکې د ګروپ سر ته رسېدل دویم مقام ته رسېدل بیا دوی ته 2 چانس هم برابرېدل اوس د دوی لپاره یو چانس ده که لوبه د هغه بله لوبه چې کومه ده الیمینیټر د هغه لوبه به دوی حتما ګټي که غواړي چې مخکې وځي نو هغه راتلونکې لوبه به دوی حتما ګټي که ویډیو هم خوښه سوي حتما یې در سره لایک کړئ نور ملګرو سره هم شریکولی سئ دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سئ او دغه یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ نور ښه وخت ولرئ الله پامان